په هغه وخت حصہ د سبت یعنی د خالی په ورځ د فصل په یو پټي تیرېده نو داغه موریدانو د لوګې نه د وګو په ماتولو شروع وکړه او په خوړلو یې لګیا شول. خو کله چې پریسیانو دا ولیدل نو هغه ته ویل چې ګوره ستا موریدان داسې کار کوي چې د سبت په ورځ ناروا دی. هغه ورله جواب ورکړ چې تاسو دا نه دي لوستلی کله چې داود او داغه دوستانو کې شوي نو هغې څه کړي هغه د خدای کور ته ننوته او پیش کړې شوې روټۍ وخوړه اگر چې هغه په ده او د ده په ملګرو ناروا وه او صرف امامانو ته روا وه. او تاسو په شریعت کې دا نه دي ویلې چې د خدای په کور کې امامانو د سبت ورځ ماته کړه او هغې پې ګناهګار نه شو. زه تاسو ته وایم چې دلته د خدای د کور نه څه نورم لوی څیز موجود دی. که چېرې تاسو د دې په مطلب پوه وئ چې زه رحم خوښوم قرباني نه نو تاسو به بې ګناه خلک ګناهګار کړي نه ځکه چې ابن آدم د سبت تر ورځې مالک دی. بیا عیسی هغه ځای پرېښودلو او د هغې عبادت خانې ته ورننوتو. هلته یو سړی ولیدو چې لاس یې وچ شوی او هغه خلکو د عیسی نه تپوس وکړه چې ولې د سبت په ورځ روغول روا دي څه ځکه چې هغې په ده د الزام لګولو بانه لټوله. خو هغه ورته وفرمایل چې فرض کوئ چې تاسو یوه ګډه لرئ او هغه د سبت په ورځ کندې ته وغورځېږي په تاسو کې داسې یو قسم شته چې هغه به د سبت په ورځ د هغې د راخېجولو کوشش نه کوي. او بېشکه چې انسان د ګډې نه ډېر زیات قیمتي دی ځکه چې د سبت په ورځ نیکي کول روا دي. بیا هغه سړي ته وفرمایل چې خپل لاس اوږد کا. هغه لاس اوږد که او د بل لاس په شانې هغه لاس روغ رمټ شو. خو فریسیان د عبادت خانې نه بهر وتل او په خپلو کې د عیسی د وجلو منصوبه شروع کړه. خو عیسی چې په دې خبر شو نو د هغه ځای نه لاړو. ډېر خلک په هغه پسې روان شول او هغه د هغوی ټول بیماران روغ کړل او هغې ته یې په سخته وفرمایل چې ما به نه ښکاره کوئ دا د یشیا نبي د دې پیشګویۍ پوره کولو چې دا زما خادم دی چې ما غوره کړی دی زما محبوب چې روح مې پې خوشحاله دی زه به خپل روح په هغه سورې کم او هغه به ټولو قومونو ته انصاف رسوي. هغه به نه جنګ کوي نه شور او نه به په کوڅو کې د هغه اواز اورېدی شي. هغه به یوه کږه لوښه هم نه ماتوي او نه به کومه بلیدونکې ډیوه مړه کوي تر څو هغه په وفادارۍ سره انصاف قایم وساتي. د هغه په نوم به ټول قومونه امیدونه ساتي.